کوم کتونکو تاسو دا ویډیو ګوره دا یو آفس به یا به غالبا یو بینک یا البته هر څه چې دي دا منیجر را دننه شي دی بینک ته، نو دا چې کوم دی د ښځې سره غلط تعلقاتو جوړولو څه اراده لري. دا ویډیو ما ډېره کټ کړې ده، خو خیر تاسو دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ چې تاسو د ویډیو نه څه معلومیږي چې کومه یوه ښځه صحیح وي هغه هیڅ کله هم د چا په پنجه کې نشي راګیرېدلی. دا سړی بار ته وځي، بار د خلکو خیال وکړي او بیا چې کوم دی راونوځي دا ګیټ تاله کړي. دا ګیټ چې تاله کړي راشي د ښځې سره څه خبرې اترې کوي. تاسو دا ویډیو د اخیره پورې وګورئ، بیا موږ ته په کمنټ کې ووایئ چې آیا داسې ښځه بچ کېدلی شي که نه. دا اوس څه خبرې اترې کوي. ما دا ویډیو ډېره کټ کړې ده، خو بیا هم دا سړی چې کومه دی د دې ښځې په دې ولي باندې لاس کیږدي. چې لاس پې کیږدي نو بیا چې کوم دی دا ښځه ورته ډېر په بد نظر سره وګوري. تاسو ګورئ اوس دلته را سور نشان چې تاسو ته ښکاري دلته ګورئ. چې په دغه باندې بیا کار ونه شي نو دا سړی دا لاس هغه سیټ ته وراړئ. لاس یې پې کېښوستو، ښځې ورته وکتل. اوس چې کوم دی دا لاس هغه سیټ ته وراړئ نو بیا چې کوم دی د دې ښځې ریاکشن وګورئ چې دا ښځه ورسره بیا څه کوي. دوستانو ویډیو اخیره پورې وګورئ، ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم کو نه یې سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ. د ښځې ته وګورئ دا ورسره هغه عمل وکړو چې کومه دی بیا به یې یاد ساتي. کومه ښځه چې ښه وي هغه هېڅکله هم د چا په پنجه کې نشي راګیرېدلی. که دا ویډیو م خوښه شوې وي لایک کړئ، شیر یې کړئ او چې کومه دی زموږ چینل سبسکرایب کړئ.